أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آیت نمبر 125. په دې آیت کریمه او راتلونکو څو نور آیاتو کې تر رکوع پورې رب عز وجل د کعبې شریفې د بنیاد تاریخ شي. مکه مکرمه دا پر مخ د مځکې تر ټولې مځکې افضله مځکه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کعبه شریفه چې پر کومه ټوټه مځکه باندې ودانه ده، هیڅ یوه ټوټه مځکه پر مخ د مځکې تر دغه مځکې افضله نشته. بعضې تفاسیرو لیکلي دي چې کله رب عز وجل د دې مځکې د پیدا کولو او جوړولو اراده وکړل نو په خپل قدرت باندې هوا پیدا کړل او پر دې هوا باندې اوبه وشیندلې، بیا دا اوبه داسې وشربلې لکه هغه غړکه چې شربل کیږي. د دې اوبو د شربل کېدو په نتیجه کې ځګ پیدا سو، هغه ځګ نور وشربل سو، حرکت و خوځښت ورکول سو. د دغه حرکت او خوځښت په نتیجه کې په هغه ځګ کې یو ډول سختي پیدا سوه. هغه سخت ځګ د دې څخه یوه بله سخته ټوټه د هغه سخت ځګ د حرکت په نتیجه کې رامنځته سول. هغه یو لږ ټوټه مځکه وه، دغه ټوټه مځکه د کعبې شریفې وه. وروسته نو چې بیا دې اوبو ته حرکت ورکول کېدی، کرار دا مځکه ورپسې ډېرېدل داسې پراخېدل تر څو دا درسته کره د مځکې ځینې رامنځته سوه. اولین رب عز وجل په مځکه کې هغه ټوټه پیدا کړې ده پر کومه ټوټه چې کعبه شریفه ودانه ده. چې مځکه ټوله جوړه سوه، تکمیل سوه، الله جل جلاله ملائکو ته حکم وکړي چې پر دې ځای باندې یوه کوټه جوړه کړي. ملائکو پر دې ځای باندې بنیادونه په ډبرو راپورته کړل او اوس چې کعبه شریفه پر کومو بنیادو ولاړه ده، دا هم هغه بنیادونه دي کوم بنیادونه چې ملائکو ایښي دي. دا چې بیا هر څو وارې جوړه سوې ده هغه بنیادونه یې نه دي ړنګ سوي. بنیاد هغه بنیاد دی. ابراهیم علیه السلام چې یې جوړوي هم نوی بنیاد نوی تهداب نه ایږدي، هغه جوړې پایې هغه جوړ بنیادونه د کعبې شریفې راپورته کوي. د دې کعبې شریفې پر سر باندې د هغسې متصل سیده یو نورانیت یو نور پورته سوی دی، تر 7 واړو اسمانو وتلی دی او پر هر اسمان چې پورته کیږي هغه د ملائکو لپاره کعبه ده، ملائکې طواف پر باندې کوي. او دا کعبه شریفه چې پر کومه مځکه باندې جوړه ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي څومره انسانان چې الله پیدا کړي دي، څومره پیرانان چې الله پیدا کړي دي، هیڅ کله یو نیک په پیرانانو کې او یو نیک په انسانانو کې نه دی پیدا سوی مګر کعبې شریفې ته حاضري ورکړې ده، کعبې شریفې ته راغلی. د کعبې شریفې په حقیقت و نورانیت چې یو څوک خبر سي اولیاء الله ښه په پوهېږي. هغه بیا یو داسې عشق لري، یو داسې محبت لري چې بیا د دنیا خواږه د سړي هیڅ. یو کتاب لیکلی دی وایي د مکې مکرمې په حرم کې 300 انبیا علیهم السلام دفن دي او دا ټول انبیا هغه انبیا دي چې د کعبې شریفې د عشق او د کعبې شریفې سره د محبت په خاطر دلته راغلي وه او ټول د لوږې او تندې هلاک سوي دي. دلته دا د غرونو منځ و، دلته نه اوبه سته، نه آبادي سته او نه کښت و کرونده سته. پسې آیات کریمه کې ابراهیم علیه السلام
دا وادي غیر ذی زرع یادوي، یو داسې شله چې هېڅ کښت نه لري. او په پیرانانو انسانانو هر چیرې چې نیکان خلک دي د کعبې شریفې ملاقات یې کړی دی. جارالله ذوالمخشري دا یو مشهور محدث، دلته د جارالله لقب عربو واقع دی. به لږ څه پشی په دې سخته ګرمي کې په کعبه شریف په پورې مشتې و. هغه عشق د کعبې چې و، هغه محبت د کعبې، هغه دومره زورور و چې دا د دنیا خواږه د ده ایر کړي وه. نه ګرمۍ ته پام و، نه سب ته پام و، نه خوراک ته پام و. آخر کې عربو ده ته جارالله ویل، د الله همسایه. نه جلا کېدی، نه بېلېدی د کعبې شریف. ډېر فضایل یې دي د دې کعبې شریف. خو اوس موږ حاجان صاحبان چې ځي هغه بیا په دې غم کې دي چې هلته ښه عماره پیدا کړي، هلته ښه د اوسېدو ځای پیدا کړي، هلته استراحت پیدا کړي. نو د کعبې شریفې تګ دا خو میله نه ده، دا خو تفریح نه ده. په دې سفر کې چې څومره ډېر تکالیف سړی وګالي هغومره یې ثواب زیات دی. نو عمارې ته خو څوک نه ځي، هلته دې خوراک نه، هلته دې څښاک نه که نه. نو کعبه شریفه داسې د برکت ځای دی، هېڅوک وږی نه پاتېږي، هېڅوک تږی نه پاتېږي، هېڅوک لمر ته په اوس شرایطو کې نه هیله کېږي. نو ښه دی چې د دې ځای څخه یو څوک دا فرض کړي چې زه ځم هلته مې عماره نه ده پکار، عماره خدای دې وکړي چې یوه خیمه به وي یا غوټه به مې پکښې او د کالو د بدلولو د پرېولو ځای به مې وي. نور به نو زه په حرم شریف کې یم، خو یو افتخار دی چې الله عز وجل ما حرم شریف ته بوځي. منع هم نسته چې څوک به نو ښه عماره نه لري، منع نسته. خو دا چې هلته مقصود عماره وګرځي، هلته په احرام کې پر عمارو جنګ کوي، دا جهالت دی. د دې څخه ځان ساتل پکار. الله جل جلاله چې ملایکو ته حکم وکړي خبرې ته بېرته راځم، بیا د ډېر وخت په تېرېدو سره دغه آبادي ونړېدل. رب عز وجل چې حضرت آدم علیه السلام پیدا کړي، بیا یې آدم علیه السلام ته حکم وکړي چې دا کعبه شریفه جوړه کړه. آدم علیه السلام هغه بنیادونه پیدا کړل، کعبه شریفه یې ودانه کړل. د ډېر وخت په تېرېدلو سره د حضرت نوح علیه السلام په زمانه کې چې کله طوفان راغلی پر ټوله دنیا را وګرځېدی، نو په دې طوفان کې بیا هم کعبه شریفه ونړېده. وروسته د څه وخت تېرېدو سره هغه کعبه شریفه هغه آبادي لکه یو غونډۍ داسې پرته وه. د لرې چې به چا ورته وکتل لکه غونډۍ داسې معلومېدل. اصلا خو هغه د دې دیوالونه وه داسې سر راکښته سوي وو. حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله حکم وکړي، یا ابراهیم زه به تا ته یو ځای وښیم، بنیادونه به وښیم، دلته زما بیته ده، دغه بنیادونه پیدا که، پر هغو تادابونو باندې دیوال راپورته که. حضرت ابراهیم علیه السلام په شام کې اوسېدی. خپل ماشوم زوی حضرت اسماعیل علیه السلام او خپله بیبي هاجره رضی الله عنها یې دلته د کعبې شریفې په شاوخوا پرېښې وه. کله کله به راتلي، روایاتو کې راغلی دي چې 3 وارې راغلی دی ابراهیم علیه السلام. نو په دغه راتګ کې یو ورځ راغلی اسماعیل علیه السلام تر یو دښته لاندې ناست و، غشې جوړول. ابراهیم علیه السلام چې ورغلی ملاقات یې ورسره وسو، بیا یې ورته وویل بچی ما ته الله حکم کړی دی چې زما دپاره زما په حکم زما یو بیته ده دا به آباده کړي. بیا یو غونډۍ ته لاس ونیوي، دا غونډۍ وینې دغه ما ته الله ښودلی. اسماعیل علیه السلام خو هم د الله پیغمبر و، د خپل پلار په حکم د پلار سره ولاړی، هغه آبادي یې جوړه کړه. آبادي چې یې جوړه کړل، بیا نو ابراهیم علیه السلام دعا وکړه او دعا یې و دې ښار ته وکړه، خپلو اولادو ته یې وکړه چې په راتلونکو آیاتو کې به یې ترجمه. د هغه اولین حکم چې الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام ته کړی دی دا په دغه آیت کریمه کې دی. اوس آیت ترجمه کوو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، وَإِذْ هغه وخت د یادولو وړ دی جعلنا چې موږ وګرځول البیت بیت الله الحرام کعبه شریفه مثابة ځای د رجوع للناس د پاره د خلکو. مثابة دا هغه ځای ته ویل کېږي چې یو څوک بار بار په تکرار ورځي. دا هم د خلکو د رجوع او د عبادت ځای و، خلک تکرارا ورځي د دې دپاره چې دوی ثواب لاسته راوړي د خپل رب عز وجل د لوري څخه. و امنا او ځای د امن مو وګرځوئ. کعبه شریفه داسې د امن ځای و. د اسلام مبارک دین چې لا نه و راغلی، د اسلام مبارک دین تر راتګ مخکې هغه کفارو هم دا عقیده درلوده چې په حرم شریف کې قتل کول، په حرم شریف کې جنگ کول،
په حرم شریف کې انتقام اخیستل، وینه تویول جایز نه دي. حتی د دغه جهالت په وختو کې بیا هم چې چا به د خپل پلار قاتل په حرم شریف کې ولیدي، د خپل ورور قاتل به یې ولیدي، څنګ ته به یې تېر سو، هېڅ یې نه ورته ویل، جنګ یې نه کړ. دا عقیده دی درلود. ځکه الله جل جلاله دا حرم د امن ځای جوړ کړی و. همدا وجه ده چې د اسلام د مبارک دین تر راتګ سره د راتګ وروسته بیا هم دا د امن ځای دی. البته یوه مسله علما ږدي، هغه دا چې که چیرې یو څوک مجرم وي، حد ورباندې جاري سوی وي، حد د قصاص یا حد د غلا یا حد د زنا یا کوم بل جرم یې کړی، اسلامي حکومت کولی شي چې دی په زوره راوباسي. په دې وجه باندې وایي که چیرې د دې اجازه وکړل سي چې د هر مجرم دپاره د امن ځای دی، نو بیا به کعبه شریفه او حرم شریف دا د ټولې دنیا د مجرمینو مرکز، او جنگ نور حرام دی، هلته قتل و قتال حرام دی. یوازې د څو محدودو ساعتونو دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په حرم شریف کې دننه د جنگ کولو اجازه ورکړل سوه چې اول ځل مکه مکرمه فتحه کېدله، ځکه دا د امن ځای. الله جل جلاله فرمایي وایي بیا وروسته امت محمدي ته داسې حکم وسو، واتخذو تاسو ونیسئ د محمد صلی الله علیه وسلم امته من مقام ابراهیم، د مقام ابراهیم سره مصلا ځای د لمانځه. مقام ابراهیمي دا اصلا یوه ډبره ده چې پر دې ډبره به ابراهیم علیه السلام درېدی او د کعبې شریفې مبارک دیوالونه به یې پورته کول. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وایي ما دا ډبره لیدلې ده، په دې ډبره کې د ابراهیم علیه السلام د فل نقش و، خو د ډېر مسه کولو او د ډېر وخت په تېرېدو سره هغه نقش وضعیفه سوی. دغه ډبره باندې چار طرفه د کعبې شریفې و څنګ ته چار طرفه یو چادري ماجر را ګرځېدلی دی، و دغه ځای ته مقام ابراهیمي وایي. اوس د ژړو څخه هغه ځای جوړ دی، هغه چوکاټ چې ور جوړ کړی دی هغه د ژړو څخه جوړ دی، ډبره دننه پکښې ده. کله کله تاسې دا ځای د لمانځه نیسئ، دا نو کله نیول کېږي کله چې یو څوک طواف پوره کړي، اووه شو ته 2 رکعته واجب د دغه مقام ابراهیم سره کول افضل دی. که چیرې ډېر بېروباري نو بیا کولی شي چې د دا ځای څخه لږ اخواته د حرم په بله ساحه کې هغه 2 رکعته واجب وکړي. تر هر طواف وروسته 2 رکعته لمونځ کول واجب، هغه به چیرې کړي ځای دغه ځای. الله جل جلاله فرمایي وعهدنا، موږ حکم وکړي الى ابراهیم و ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ته ان د دې حکم وکړي طهرا چې تاسو ظاهرا او باطنا پاکه کړي بیتي بیت زما للطائفین، هغه کسانو لره چې د باندې څخه راتلونکي وي، والعاکفین او هغه کسان چې همدلته نږدې اوسېدونکي وي، والرکع السجود او د رکوع کوونکو دپاره د سجدو کوونکو دپاره، څوک چې رکوع وي دلته کوي، څوک چې سجدې دلته کوي، کم کسان چې د لې اوسېږي، کم کسان چې د لیرې لیرې ځایو څخه راځي، د هغو ټولو دپاره دا کعبه شریفه په ظاهري لحاظ هم پاکه کړي د هر قسم چټلیو خیرو پیرو څخه، او هم په باطني لحاظ باندې چې دلته خلک شرک ونه کړي، د بتانو عبادت ونه کړي، خدای مکړه دا کعبه شریفه خدای ونه ګڼي، خدای او حقیقي معبود الله دی، او دلته په دغه کعبه شریفه کې هغه الله ته سجده کوي، طرف کعبه شریفه ده د ظاهري او باطني چټلیو څخه پاک. ابراهیم علیه السلام دی همدا کار وکړي، او بیا ابراهیم علیه السلام دعا وکړه. و اذا هغه وخت یادولو وړ دی قال چې وویل ابراهیم علیه السلام وویل ربي ای رب زما اجعل هذا وګرځئ دا د مکې ښار بلدن داسې ښار یې وګرځئ آمنا چې د امن ښار وي، وارزق اهله او په رزق ورکې و اهل ته د دې ښار من الثمرات د قسم قسم میوو څخه، من هغه چاته آمنه چې ایمان یې راوړی وي منهم د دې څخه بالله پر الله ایمان راوړی وي، والیوم الاخر او پر ورځ د آخرت ایمان راوړی وي. الله جل جلاله ته لاسونه پورته کړه چې یا الله دا ښار د امن ښار جوړ کړې، د ظالمانو د تورو ظلمونو وحشتونو یې وساتې، او څوک چې دلته اوسېږي یا الله قسم قسم یې ورکې، او کم کسان چې ایمان یې راوړی دي، یعنې دا
مؤمنان مسلمانان دي نو هغو ته دا میوې ورکې. الله جل جلاله وفرمایل چې یوازې مؤمنان څه کوي؟ یو وخت د تاریخ په اوږدو کې ممکن په دې ښار کې کافران هم ووسېږي، لکه تر اسلام مخکې چې دا کعبه شریفه د کفارو په لاس کې کافرانو ته به هم یو لږ سکونت پکښې ورکوم، خو بېرته به یې شړم. قال الله جل جلاله وفرمایل ومن کفر، او که څوک کفر وکړي فامتعه قلیلا، زه به ځای ورکوم لږ، ثم اضطره، بیا به یې راکشوم په زوره زبردستي باندې الی عذاب النار، و عذاب ته د دوزخ هغه ته به یې راکشوم. وبئس المصیر، او دا جهنم ډېر بد ځای د رجوع دی. یو څه وخت به خو به ورکوم، دلته به اوسېږي، مګر بیا به یې په زور زبردستي باندې راکشوم، دوزخ ته به یې اچوم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام بل دعا را نقلی. وإذ هغه وخت د یادولو وړ دی یرفعو چې پورته کول ابراهیم علیه السلام القواعد هغه بنیادونه من البیت د بیت الله الحرام څخه، و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام دا کار ورسره کاوه. او بیا ابراهیم علیه السلام داسې وویل ربنا ای رب زموږ تقبل منا، زموږ څخه دا عمل قبول کې، انک بشک تچی انت تچی السمیع زیات اوریدونکی، العلیم زیات علم لرونکی. ابراهیم علیه السلام دا دعا وکړه چې الله زموږ څخه دا عمل قبول کړي. ابراهیم علیه السلام دا دعا کوي، په دې کې دا تنبیه ده چې هر مؤمن مسلمان چې هر عبادت کوي، هر نیک کار کوي، پر ځان به دا اعتماد نه چې الله به دا خامخا قبول کړي، خامخا به په دې سره ماته عزت راکړي او په دې سره به خامخا امتیاز راکړي. هر نیک کار چې کوي دا به دې فکري چې یا الله دا به تا قبول کړي که به دې نه قبول کړي، یا الله راسه قبول یې کړي. عبادت به هم کوي، الله ته به زارۍ هم کوي چې الله ما خو دا ستا عبادت وکړي، یا الله ته زما څه قبول کړي. باچا ته خو نوکران کوچه پیدا کړي، خو بختور نوکر هغه دی چې د باچا په دربار کې ولګېږي. الله عز وجل ته سجده کوونکي بیخي ډېر دي، خو ستا سعادت دا دی چې ستا سجده الله قبوله کړي. که نو څومرې انسانان او څومره مخلوقات الله ته سجده کوونکي ستا سعادت دا دی چې الله دې په بندګۍ قبول کړي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته الله وحی وکړی، ولیا محمد صلی الله علیه وسلم. ځینو انبیاو ته ما خاص او خاص نمونه ورکړي دي. زه غواړم تا ته یو نوم درکم، ستا کم نوم خوښ دی؟ مثلا ابراهیم خلیل الله، عیسی روح الله، موسی کلیم الله، ادم صفی الله. ستا کم نوم خوښ دی؟ کم لقب دې خوښ دی چې الله ایدل؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم الله ته عرض کی، ویا الله زما دپاره تر ټولو ستر فخر دا دی چې ته مې په بندګۍ قبول کړې. عبدالله لقب مې خوښ دی، د الله بنده. بس چې ته ما په بندګۍ قبول کړې، تر دې لوی سعادت زما دپاره نشته. الله جل جلاله د عبد لقب ورکړي. آیت نازل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. پاکی د هغه ذات لره چې په خپل بنده باندې تګ وکړي د مسجد حرام څخه و مسجد اقصا ته. نو د پیغمبر علیه السلام لقب عبدالله دی، عبده و رسوله، چې د الله بنده دی او د الله رسول. خو په هر صورت نو چې کله یو څوک عبادت کوي دعا به کوي. که نو ابراهیم علیه السلام ته الله حکم کړی و چې دا کعبه ودانه که، د الله په حکم ادا کار کاوه، مګر بیا هم پر دې خپل عمل اعتماد نو الله ته زاری کولی چې الله ته دغه عمل چې ستا په حکم ایزه کوم، یا الله دا راسه قبول کې. ربنا ای رب زموږ، وجعلنا او موږ دواړه وګرځئ مسلمین د حکم منونکي لکه تعالی را، ومن ذریتنا او زموږ د اولادو څخه هم د راتلونکي نسل څخه هم امتن یو جماعت مسلمة لک چې تا ته تسلیم وي او ستا احکام یې منلي وي. و ارنا او مستوشه مناسکنا، هغه افعال و اعمال د حج د دې بیت الله یا تمام اعمال د دین. و تب علینا، د رحمت رجوع پر موږ باندې وکړې، او زموږ څخه که څه سهو او نسیان وي هغه راته معاف کې. انک بېشکه ته چې انت ته چې التواب زیات توبه قبلونکی، الرحیم زیات رحم لرونکی. ربنا ای رب زموږ،
وبعث ولېږدوې فیهم په دې کې زما په دې اولادو کې رسولا یو رسول. دا د ابراهیم علیه السلام دعا وه چې زما په راتلونکي نسل کې یو رسول ولېږدی. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله ولېږدوی و ټوله بشریت ته هدایت او د پیغمبر علیه السلام راتګ د ابراهیم علیه السلام د دعا قبلېدلو. ربنا ای رب زموږ وبعث فیهم ولېږدی په دې کې رسولا یو رسول منهم د دې له جنس څخه د دې د قوم څخه یتلو چې لولي علیهم پر دې باندې آیاتک ستا آیاتونه لولي ویعلمهم الکتاب دې ته کتاب شي ستا کلام ورته شي والحکمت حکمت ورته شي ویزکیهم او د دې تزکیه کې انک بشک تچی انت تچی العزیز زیات غالب الحکیم زیات حکمت لرونکی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.